اسلام قلب الموت ثمود وافغانستان. شهید سعید محترم منصور صاحب د چیش قرباني شو ګورې منصور صاحب چې خپله وینه توی کړه او خپل وجود یې کباب دا د دې دپاره و چې هغه په دین کې معامله نه کول، په افغانیه کې معامله نه کول، په استقلال یې معامله نه کول. همدا شی چې ونه زغمل شو. ګورې مشرانو مو هم قرباني ورکړي دي، کشرانو مو هم قرباني ورکړي دي، بندونه تېر سوي دي، زحمتونه ګالل سوي دي. د دې ټولو شیانو په نتیجه کې اوس موږ تاسې دا یو دلته سرلوړي ناست د شهیدانو ارمانونه باید هیر نه کړو او هېرېدل یې دغه دي چې موږ
داسې اعمال کوو داسې افعال کوو چې هغه د دې نظام وغلیا منافعو ته ضرر رسوي بې نظمي جوړوي بې اطاعتي جوړوي د نظام په مقابل کې چیلنجونه را پیدا کوي ډېر باید